ته کولی شي یو جنۍ سره چې مینه لرې 3 ساعته مسج وکړي، ته کولی شي 10 ساعته ټیک ټاک وګورې، ته کولی شي ملګرو سره 4-5 ساعته لډو ووهې. آیا کوم فرد تاسو لرئ چې خپلې کورنۍ کې هره ورځ نیم ساعت په دې نیت کښېني چې خپل مور او پلار، خپل ورونه او خپلې خویندې ټرین کړي؟ نشته. ما ته یو فرد راوښیه چې یو میاشت مکمل دی نیم ساعت په دې نیت ناست چې خپلې کورنۍ ذهن بدل کړي. ته ډاکټر صاحب نور ملګري نشته. زه تاسو ته یوه کیسه کوم. یو نفر زه د مقرانو نه راتلم، زما یو کراچۍ لرله، کله بیت الریان خرڅول، کله کچالو فلان بستان. یو ورځ ورسره کېناستم، زه به هغه سره ډېر کېناستم د جمعې په ورځ. وویل ډاکټر صاحب مور پلار مې راته وایي چې زوړ شوي خلک در پورې خاندي، کراچۍ ده، بزنس تجارت دې صحیح نه کېږي، راشه یوه کوژده درته وکړو. زه وایم که کوژده وکړم خو ما خو کور ته عاید نه لرم، نو دا کوژده به څنګه وشي؟ ما مور پلار در باندې فشار راوړي، توکل په خدای. نو څه ووایم؟ سبا ته راغله ډاکټر صاحب ما کوژده وکړه. ولې؟ مور پلار فشار و. اوکې صحیح ده. په بله ورځ 4 میاشتې تېرې شوې، ډاکټر صاحب یو څو پیسې قرض لري، یو څه قرض ورکړه، سړي واده وکړ. په بله ورځ یې ویل ډاکټر صاحب ټول دا پسې شله دي چې که تا اولاد رانه نو دا خو داسې ده چې ته حتما ستونزه لرې، زه څه وکړم؟ سړي اولاد راوړو، یو کال پسې تېر شو، لورې شوه. یو کال وروسته ویل ډاکټر صاحب بیا خفه یم. اوس ولې خفه یې؟ والله ما ته یې لور دې شوې ده، که ته زوی رانه میراثخور به دې څوک وي؟ زه باید یو ځل بیا کوشش وکړم، بیا یې کوشش وکړه دا ځل خدای زوی ورکړه. د هغې نه وروسته سړي خوشحاله ورځ ونه لیده چې هره ورځ به ورتلم، ژړل به یې، هره ورځ ورتلم، فشار باندې و. ولې؟ مور مې راته وایي چې زه ښځه دې نشې ساتی، مور مې راته وایي د کمپر پیسې نه لري، مور مې وایي شودې چېرته دي، پلار مې وایي چې ولې نشې ساتی، فلانکي ته وګوره، بستانکي ته وګوره، څومره وخت کېږي د کراچۍ لري، کراچۍ نه دې بل شی بدل نه شو، فشار 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 فشار. سهار راپورته شو جمعې ورځ ته وایي یو چا ځان وژنه کړې. چا ځان وژنه کړې؟ هماغه هلک چې کراچۍ ته ترکاري فروشۍ ورغلو، کړی یې راخیستی او خودکشي کړې وه. کله چې لاړو د دې قضیې عمق ته چې ولې د خودکشي کړې وه، د کورنۍ لخوا ده ته منفي جملې ترسیق شوې وې او دی یې بېرته نه پوهېده چې څنګه د دې منفي جملو دفاعیه وکړي، خپله کورنۍ بدله کړي، ځان بدل کړي. کله چې مور پلار سره کېناستم او زه ډېر زیات په غوسه وم مور پلار ته، مور پلار یې اصلا ملامته نه وه په دې قضیه کې. د تعجب خبره دا ده چې مور پلار یې ملامته نه وه. پوهېږي؟ مور یې 7 خالهګانې درلودې، کوم چې زه هم 7 خالهګانې لرم. دا 7 خالهګانې راتلې، د دې غوږونه به یې ډکول. زوی د کراچۍ ته ناستی ښځه نه لري، د هغوی د خبرو په اساس مجبوره شوه، واده یې وکړه زوی ته. زوی د اولاد نه لري، اولاد یې راوړ. زوی د زوی نه لري، زوی راوړ. اوس یو شي ته تاسو فکر وکړئ د کورنیو ستونزو په برخه کې په کوم شي چې زه تمرکز کوم، تاسو ته کومه جمله راځي؟ د کوم ځای نه راځي؟ مثبته ده که منفي؟ که دا زوی پوهېدی چې د ده مور و پلار ګناه نه لري، د ده د فساد منبع دا 7 خالهګانې دي چې ده د مور غوږونه ډکوي، بیا یې مور بېرته فشار راوړي په پلار باندې، پلار یې بېرته فشار راوړي په زوی باندې، او زوی یې دفاعیه نه لري، تګلاره نه لري، خودکشي کوي. کله چې